نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. شیخ طریقت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن حفظه الله فرمایي و یو سیز مونږ سره دا اسلام او بل سیز مونږ سره دا پاکستان. اسلام دا زمونږ نظریاتی شناخت دی او پاکستان دا زمونږ جغرافیایي شناخت دی. مونږ نه په خپل نظریاتی شناخت باندې کمپرمایز کولای شو او نه په خپل جغرافیایي شناخت باندې کمپرمایز کولای شو. د اسلام حفاظت کولو ول جماعت هغه د علماء کرامو جماعت دی او د ملک پاکستان حفاظت کولو ول جماعت هغه جماعت د افواج دی. چې کله په اسلام باندې څوک د بهر نه حمله وکړي نو موږ همیشه د علماء کرامو سره یو د اسلام د دفاع لپاره، او کله چې څوک په ملک پاکستان باندې حمله وکړي نو موږ د خپل افواج سره یو د خپل ملک د دفاع لپاره. په اسلام باندې کله کله د بهر نه حمله کیږي، یعنی کافر چې کوم دي دا اسلام ته نقصان ورسوي او په اسلام باندې اعتراضات کوي، یعنی په ملکی سطح باندې د اسلام ته نقصان ورسوي. او کله په اسلام کې دننه داسې فتنې جوړې شي چې خلک د هغو فتنو په ذریعه سره اسلام ته نقصان ورسوي. هغه فتنه که وړکۍ وي، هغه فتنه که لویه وي. بالکل دغه شانتي ملک پاکستان باندې کله کله د بهر نه حمله کیږي او کله کله په ملک پاکستان کې دننه داسې فتنه جوړه شي، دننه حمله پکې وشي، هلته بارود خلاص شي، بمونه خلاص شي، خودکش حمله وشي یا نور قتل وشي. لکه څنګه چې په اسلام باندې یوه خارجي فتنه د کفر موږ نشو برداشت کولی، داسې موږ په اسلام کې دننه چې کومه فتنه ده د دې دا هم موږ نشو برداشت کولی. بالکل دغه شانتي که په اسلام باندې یو بهر ته یوه خارجي فتنه یو څوک حمله وکړي د دې هم موږ ډېر سخت خلاف یو، دا هم موږ نشو برداشت کولی. او داسې که په پاکستان کې دننه یو فتنه راچګه شي د هغې سازش دا وي چې پاکستان په یوه غلط سوچ باندې ټوکړې ټوکړې کړي، موږ دا هم نشو برداشت کولی. موږ د اسلام هم محافظ یو او د پاکستان هم محافظ یو. الله جل جلاله دې موږ تاسو ته د اسلام او د ملک پاکستان د حفاظت کولو توفیق را نصیب کی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.